السلام علیکم ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې موږ د ویش قابلیتونه د 1 څخه تر 6 پورې وپېژندل، نو نن موږ راځو د 7 څخه تر 12 پورې د ویش قابلیتونه پېژنو. اول راځو په 7 د ویش قابلیت. په 7 د ویش قابلیت په 7 د ویش قابلیت کې به موږ داسې کوو لکه موږ سره یو عدد دی 7680. یویز رقم به یې لرې کوو تی او 2 سره به یې ضربوو. صفر یویز رقم کې صفر دی، صفر هم لرې کړو، دا پاتې شو 280. صفر ضرب 2 صفر. بیرته کوم جواب چې د ضرب حاصل راغی، د ضرب حاصل به بیرته د پاتې عدد نه منفي کوو. اوس 280 نه صفر منفي کوو. 6 منفي صفر مساوي 6. 6 منفي خپله بیا 7 خپله. اوس په 280 کې د یویز رقم 6 دی، 6 لرې کوو، دا پاتې کېږي 6 اویا. 6 هم لرې کوو، 6 ضرب 2 2 کې ضربو او د ضرب حاصل بیرته عدد نه منفي کوو، منفي به یې کوو. 6 منفي 2 4 و منفي 1 6 4 شپېته موږ سره راغی. اوس که موږ په 2 کې ضربو 8 راځي او 8 چې 6 نه منفي کوو نو منفي کې جواب راځي. نو موږ به همدا اوس وګورو چې دا 4 شپېته په 7 کې شته او که نه. نو موږ سره د 7 په ضرب زباني کې 4 شپېته نشته، 7 ضرب 9 مساوي کېږي 3 شپېته. 3 شپېته شته. که دلته اوس جواب 3 شپېته راغلی وی نو دا عدد په 7 د ویش وړ و چې پوره پې تقسیمېدو، خو دلته موږ سره 4 شپېته راغلی نو دا په 7 د ویش وړ نه دی. اوس راځو یو بل مثال ګورو، لکه 2500 صفر هم لرې کوتې یویز رقم دی، صفر ضرب 2 مساوي صفر. بیرته یې د عدد نه منفي کوو، دلته یویز رقم لرې شو نو 250 پاتې شو. 250 منفي صفر مساوي 6 5 7 یعنې 250 نه چې صفر لري بیرته 250 پاتې شو. اوس 6 لرې کوو، 6 ضرب 2 مساوي 12 نو 15 دلته 15 منفي 12 15 منفي 2 3 و منفي 1 6 3 شپېته 9 مساوي 3. به موږ ته راغلی څو پورې موږ سره جواب یا صفر راشي او یا داسې یو عدد راشي چې نو موږ سره دلته 3 شپېته د 7 په ضرب زباني کې شته دی، یعنې مضربونو کې شته دی. نو موږ سره 7 ته چې 9 کې ضرب ورکړو 3 شپېته راځي، نو 7500 پوره په 7 باندې د ویش. یو بل مثال حل کوو، لکه 5840. 5840 کې یویز رقم لرې کوو، 2 چنده کوو او بیرته باقي عدد نه منفي کوو. نو 580 پاتې شو. 580 نه 8 منفي کوو. 8 نه 8 نه ځي یو قرض دا 14 نه 8 و پاتې شو، خپله یې کوزو 5. اوس 8 لرې کوو، 8 ضرب 2 مساوي 14 نو دلته یویز رقم چې لري کوو دلته 50 پاتې کېږي. 50 منفي 14 مساوي کېږي 1 دی 4 1 40 د 7 په پتونو کې نشته دی، نو په 7 باندې دا عدد د ویش وړ نه دی. اوس راځو په 8 د ویش قابلیت له. په 8 د ویش قابلیت په 8 د ویش قابلیت کې به موږ سره هر هغه عدد چې په 8 پوره ویشل کېږي هغې کې موږ سره 2 خبرې دي، یا خو به د یویز لسیز او سلیز یعنې اولني 3 رقمونه، لکه موږ سره یو عدد دی 15000 اولنی درې رقمونه به 3 صفر او یا به داسې یو عدد چې په اتو باندې پوره ویشل کېږي، نو بیا موږ سره پوره عدد
په اتو پوره د ویش وړ دی. لکه موږ سره دلته دی 50,000 50,000 کې یویز لسیز او سلیز خاني درې واړه صفرونه دي چې کله درې واړه صفرونه نو په اتو باندې د ویش وړ دی. او یا به داسې یو عدد چې په اتو پوره وویشل شي. لکه موږ سره دا 50,000 او دلته موږ سره د 4,000 او 8,000 4,000 او 8,000 موږ سره په اتو باندې پوره تقسیمیږي ځکه چې د یویز لسیز او سلیز خانه کې داسې یو عدد دی چې په اتو پوره تقسیمیږي. په یویز او لسیز او سلیز خانه کې 8,000 دی ځکه 8,000 دی او دې خوا صفر دی فایده نه لري نو موږ 8,000 رالو 8,000 چې اوس په اتو تقسیم کو شپږ راځي 6 ضرب 8 8,000 نو د یویز لسیز او سلیز خانه کې داسې یو عدد دی چې په اتو پوره تقسیمیږي نو موږ سره دا پوره عدد په اتو باندې ویشل کېږي پوره ویشل. بل عدد له راځو لکه 2,000 هم په اتو د ویش وړ دی ځکه یویز لسیز او سلیز پوره د درې واړه صفرونه دي. اوس راځو یو بل عدد ګورو لکه 3,000 او 4,000 3,000 او 4,000 هم په اتو د ویش وړ دی ځکه چې یویز لسیز او سلیز رقم یې داسې یو عدد دی چې په اتو پوره ویشل کېږي. 4,000 8 ضرب 8 4,000 راځي یعنی 4,000 د 8 په مضربونو کې شته دی نو 3,000 هم په اتو پوره ویشل کېږي. بیا زه تکراروم خبره په اتو هر هغه عدد پوره ویشل کېږي چې د یویز لسیز او سلیز رقم کې یا 3 صفر او یا داسې یو عدد وي چې په اتو باندې پوره وویشل شي. اوس راځم نحو ته. په نحو د ویش قابلیت په نحو د ویش قابلیت هر هغه عدد په نحو باندې پوره ویشل کېږي چې د ارقامو مجموعه یې په نحو باندې پوره وویشل شي. لکه موږ سره د 9,115 9,115 موږ سره یو عدد دی ګورو چې دا په نحو پوره ویشل کېږي که نه. د دریو هم داسې و چې د ارقامو مجموعه به یې کله په دریو ویشل کېدله نو په دریو باندې به ویشل کېدو او نحو کې هم همداسې دی. اوس به ارقامو مجموعه پیدا کړو 9 جمع 1 10 جمع 0 جمع 15 9 جمع 1 10 جمع 0 10 جمع 15 15 په نحو پوره نه ویشل کېږي نو 9,115 هم په نحو پوره نه ویشل کېږي. بل عدد ګورو لکه 2,200 کې به د ارقامو مجموعه پیدا کړو 2 جمع 2 جمع 0 جمع 0 2 جمع 2 جمع 0 2 جمع 2 9 جمع 0 9 جمع 0 9 په نحو پوره ویشل کېږي نو 2,200 هم په نحو پوره ویشل کېږي. په د نحو او دریو د ویش قابلیتونه لږ څه یو شانتي دي. اوس راځو په لسو د ویش قابلیت ګورو. په لسو د ویش قابلیت هر هغه عدد په لسو پوره ویشل کېږي چې د یویز رقم یې صفر وي. لکه موږ سره دی یو عدد 9,100 کې یویز رقم صفر دی نو په لسو باندې پوره ویشل کېږي. 1,010 هم په لسو ویشل کېږي. 9,150 هم په نحو ویشل کېږي. 350 310 پس چې یویز رقم کې صفر وي په لسو باندې پوره ویشل کېږي. اوس راځو په 11 د ویش قابلیت. په 11 د ویش قابلیت په 11 هر هغه عدد ویشل کېږي چې د جفتو رقمونو مجموعه او تاقم رقمونو مجموعه یو بل نه منفي کو یا جواب صفر شي او یا داسې یو عدد شي چې په 11 پوره ویشل کېږي. لکه موږ سره یو عدد دی 2,300
2340 دې کې جفت او طاق مطلب دا نه دی چې 4 او 2 دې کې به داسې کوو چې دی یا به د ښي لاس نه راځو یا چپ لاس نه اول عدد نښه کړو یو ته نښه ولګوئ او یو پرېږدئ بیا بل نښه ولګوئ بل پرېږدئ ښه دا کوم چې نښه کړه دا خپلو کې جمع کوئ او دا کوم چې نښه نه دي هغه خپلو کې جمع کوئ دلته نښه 4 او 3 دي 4 او 3 مې جمع کړه مساوي 2 او دلته چې کوم دی نښه چې نه دي 2 جمع 2 مساوي 9 نو یوې جفت دا طاق راځي بیا دا جفت راځي بیا طاق بیا جفت داسې نو اوس به دا دواړه غټ عدد نه به وړوکی منفي کړو 9 منفي 2 مساوي 2 داسې یو عدد نه دی چې په 11 تقسیم شي نو 2340 یا هم په 11 نه تقسیمېږي بل مثال کې ګورو دلته موږ سره دی 9119 کې به هم جفت او طاق ارقام جمع کو او غټ نه به وړوکی منفي کو دای طاق دای جفت بیا دای طاق دای جفت اوس جفت خپل کې جمع کوي 9 جمع 1 مساوي 10 او طاق خپل کې 1 جمع 9 مساوي 10 دواړه عددونه برابر دي نو بس هر یو چې کوم نه منفي کوئ لکه 10 منفي 10 مساوي 0 اوس دا 0 ما مخکې مو ویل چې په 11 د ویش قابلیت هر هغه عدد لري چې د جفتو او طاقو رقمونو د تفریق حاصل یا 0 شو یا داسې یو عدد چې په 11 پوره تقسیمیږي نو دلته 0 راغی دا په 11 پوره تقسیمیږي ښه اوس راځو په 12 د ویش قابلیت لا په 12 د ویش قابلیت هر هغه عدد په 12 پوره ویشل کیږي چې په یو وخت کې په 3 او 4 پوره وویشل شي لکه موږ سره د یو عدد 4.5 زره اول ګورو چې په 3 پوره ویشل کیږي کنه په 3 د ویش قابلیت ما داسې ویلو چې د ارقامو مجموعي په 3 پوره وویشل شي 4 جمع 15 جمع 0 جمع 0 مساوي 4 جمع 15 9 جمع 0 9 جمع 0 9 نو 9 په 3 پوره ویشل کیږي نو دا په 3 خو ویشل کیږي اوس ګورو چې په 4 ویشل کیږي کنه 4 باندې ما ویلو هر هغه عدد په 4 پوره ویشل کیږي چې د یویز او لسیز رقمي رقمونه 2 صفري او یا داسې یو عدد چې په 4 پوره ویشل شي نو دلته 4 دی 2 صفر دی نو په 4 پوره ویشل کیږي نو چې په 3 او 4 باندې په یو وخت کې ویشل کیږي په 12 هم ویشل کیږي اوس راځو ګورئ چې په 12 دا 4500 ویشل کیږي کنه 4500 یا 4.5 تقسیم 12 دریو کې بازار ورکو 3 2 شپږ 3 یو 3 9 پاتې شو صفر هم راښکته منفي کړو ها 9 وو کې ضرب ورکو اوس 2 وسوارلس یو حاصل 2 یو واو یو اته 4 اتیا شپږ پاتې شو صفر راښکته کړو اوس 5 کې ضرب ورکو 5 12 شپېته باقی مانده صفر شو یعنی پورا وویشل شو 4500 په 12 پورا وویشل شو نو د په 12 د ویش قابلیت بیا تکراروم چې هر هغه عدد په 12 پورا وویشل کیږي چې په یو وخت کې په 3 او 4 باندې پورا وویشل شي اوس بل عدد ګورو لکه اتزره او سل اتزره او سل نو اوس به په 4 خو ویشل کیږي ځکه 2 صفر دی یویز او لسیز او په 3 اته جمع یو 9 په 3 تقسیمېږي نو په 3 باندې هم ویشل کیږي او په 3 او 4 باندې چې وویشل شو په 12 باندې هم ویشل کیږي نو اتزره سل په 12 د ویش وړ دی ښه که تاسو نه تیره ویډیو تاسو نه یې کتلي هغې کې د یو څخه تر شپږو پورې د ویش قابلیتونه دي هغې نه مخکې مونږ د څلورګونې عملیې ویلي نو تاسو کولی شئ زموږ پیج ویزټ کړئ او یا یوټیوب چینل ته ورشئ نو تاسو
تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او د ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ډېره مننه.